قافي زوج چې د نروس الفکتوریس یا د شاماسه په نامه یې سره یادېږي. ستاسې دلته دې تصویر کې دغه وینئ د انف د جوف د مخاطي غشا د علوي برخې څخه منشأ اخلي. موږ تاسې په دغه کې د انف جوف ویلي وه چې د انف جوف دوې برخې درلودل، البته واشي جداري مخاطي غشا یې علوي برخه یې موږ تاسې ویل د شمعي او سفلي برخه موږ تاسې ویل تنفسي. نو دا یې د انف د جوف د جوف د مخاطي غشا سفلي برخه ده چې دا یې تنفسي لاره ده او دا یې شمعي لاره ده. تاسې دلته وینئ چې د بویایي حجراتو سلندرکس د ایتمویدل د هډوکي له لامینه کریبروزا، دا د ایتمویدل د هډوکي لامینه کریبروزا فوهات دي، د دې فوهات څخه تیریږي بولبوس الفکتوریس یا بسلي پیاز باندې ختمیږي. بولبوس الفکتوریس بیا هلته یو بل ډول حجرات دي چې میترالیس حجرات ورته ویل کېږي، د هغو سره تفاهم کوي، بالاخره په تراکتوس الفکتوریس باندې بدلیږي. دا هم تراکتوس الفکتوریس. تراکتوس الفکتوریس که موږ تاسې داسې ورته وګورو دا د شمعي حجراتو الیاف دي، دا هم د لامینه کریبروزا فوهات دي، دا هم بولبوس الفکتوریس، دا هم تراکتوس الفکتوریس. تراکتوس الفکتوریس په دوو شعبو باندې ویشل کېږي، یو ستیریا الفکتوریا میډیالیس دي او بل ستیریا الفکتوریا لاترالیس. ستیریا الفکتوریا لاترالیس چې دا ستیریا الفکتوریا لاترالیس پر لایمانیسوري دورې پر انکوس باندې ختمیږي. ستیریا الفکتوریا میډیالیس دلته راځي په ایریا پارا الفکتوریا باندې چې بویایي منطقه ده، په دې باندې ختمیږي. تاسې ایریا پارا الفکتوریا د دماغ په انسي وجه کې د دماغ د لوبوس فرانتالیس په انسي وجه کې تاسې ویلي وه، دلته ختمیږي. دا اول قافي زوج.